خو غوره پېشمنۍ کوم یو دی؟ غوره پېشمنۍ هغه دی چې ستا بدن ته پې طاقت میلاو شي. او حدیثونو کې تیزی راغلی ده چې کجوره پکې استعمال شي. په دې خبر باندې تیزی راغلی چې کجوره پکې استعمال شي. لکه امام ابو داود یو حدیث راوړی، شیخ البانی صحیح کړی هم دی، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نعم سحور المؤمن التمر. د مؤمن مزیدار پېشمنۍ هغه کجوره ده. نو پېشمنۍ په هر څه باندې کېږي، پېشمنۍ په هر څه باندې کېږي، خو غوره پېشمنۍ هغه دی چې ستا بدن ته ورسره طاقت میلاو شي او کجوره پکې استعمالول پکار دي. د پېشمنۍ وخت کم یو دی؟ نو دا سحور چې ورته ویلی کېږي خو وقت السحر دی که نه، دقه وخت دی. او هغه مه وایي چې د دغه نه مخکې د سحر د راختو نه لږ ساعت مخکې. او علماو پکې اختلاف دی چې پېشمنۍ دا وخت د کم وخت نه شروع کېږي سحر ده السحر. نو احناف علما دا وایي، امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب والا وایي دا د شپې د اخرنۍ شپږمه حصه چې ده که نه، شپه په شپږو حصو کې تقسیم که اخرنۍ شپږمه حصه چې شروع کېږي د دې نه د پېشمنۍ وخت شروع شو. او دا نور علما وایي نه، وایي د نیمې شپې نه شروع کېږي. او مضبوط قول والله اعلم هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله کاري، ځکه چې وقت السحر هغه دی چې هغه سحر ته نږدې و، نیمې شپې نه خو ډېر لرې دی دغه وخت نه. بله مسله دا یاده کوي، سنت طریقه ملک صاحب مخکې وي، سنت طریقه دا چې پېشمنۍ به لیټ کې. لکه حدیث کې راځي د انس بن مالک رضی الله عنه، د زید بن ثابت رضی الله عنه بیانوي، وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پېشمنۍ وکړو، ثم قمنا الى الصلاه، بیا ډایرکټ منځ ته لاړو. هغه دې تپوس وکړو کم کان بینهما، د پېشمنۍ او د منځه په منځ کې څومره وکړو؟ وی قدر 50 آیه، لکه 50 آیتونه چې وی. بعض علماو د دې اندازه بیان کړې 12 منټه 14 منټه داسې ته راځي چې ښه په ارامې وی بلکل. دا حدیث متفق علیه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې. نو د دې نه دا ثابته شوه چې پېشمنۍ به لیټ کې. دا دلته د سعودي عرب کې او دا مسافر چې کوم ملکونو کې دوی یو بله طریقه جوړه کړې، د شپې په 1 بجو پېشمنۍ کوي او په 12 نیمې چې کوم پکې کار نه وي او فارغ وي نو هغوی دغه ټیم کې پېشمنۍ وکړي بیا ویده شي. دا د سنت خلاف طریقه ده. پېشمنۍ به سحر ته چې څومره نږدې کولی شي ویې که، خو دومره هم مه لیټ کوه چې بیا د باندې سهار بانګ ووایي او بیا نوڼۍ وخورې او منډې وایي جومات ته نه، چې تا ته پته مناسب وخت چې دا سحر ته نږدې وخت دی. او دغه طریقه باندې خو ردو شو، لږ ساعت مخکې ما ووایي که نه چې دا بعض مؤذنین او مولیان د وخت نه مخکې روژه بندوي په خلکو باندې او اذان وایي، نو دا بدعت دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ یو حدیث کې داسې راځي 2 اذان به ویلی کېدو، یو اذان به بلال وي او دویم اذان به عبدالله بن ام مکتوم وي. نو دغه دویم اذان د سحر دپاره دی او د هغې نه مخکې چې کوم اذان دی تهجدو دپاره دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وی ان بلالا یؤذن بلیل، بلال د شپې اذان کوي وره، فکلوا واشربوا، نو خوراک او څښاک کوئ حتی یؤذن ابن ام مکتوم، تر دې چې عبدالله ابن ام مکتوم اذان وکړي. دا هغه وخت پورې خوراک کوئ. دی نه دي ویلي چې خوراک لږ ساعت مخکې بند کوي، او دی نه دي ویلي چې د بلال د اذان سره خوراک وکړئ ځکه چې هغه لږ مخکې دی. نو د دې حدیث هم دا ښکاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اذان ته نږدې پېشمنۍ وکړئ، اذان ته نږدې پېشمنۍ وکړئ.